ګرانو لیدونکو ستړي مشئ. په تیرو خپرونو کې د مور و پلار پر څلورو لومړیتوبونو او مسؤلیتونو باندې وغږیدو چې لومړی اسانه، آرامه، چټک او ښه زیږون، دویم د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې له درد، ځور او کړاو څخه د ماشوم خوندي ساتل، دریم د ماشوم نازونه یا سټروک او څلورم د ماشوم تحریک یا لمسونه، خوځونه، پارونه، بوختونه او فعالونه ده. د مور و پلار 5مه دنده او لومړیتوب دا دی چې له خپل ماشوم سره د هغه په اصلي او اساسي اړیکو او د ژوند په مهمو چارو کې هر چیرته او هر وخت یو لاسی، همرنګه او یو نواخته چلند وکړي. تر ټولو ښه ماشوم هغه دی چې یوازې او یوازې یو کس یې پالنه کوي. که پلار یا بل څوک له مور سره مرسته کوي، کټ مټ هغه کار کوي چې مور یې کوي. بیخي د تنوع او متفاوت چلند په اړه چورت نه وهي. تل په یوه ځای کې خواړه ورکوي. هماغه یوه پیاله، یوه کاسه او یوه کاشوغه کاروي. د کوټې رنګ، پردې او نور وسایل نه بدلوي. د ماشوم نړۍ باید دومره یو رنګه او یو نواخته وساتل شي چې هغه ته هر څه ثابت، شته او له ټیکاو څخه برخمن ښکاره شي. هغه باید له وړاندې څخه وپوهیږي چې د خوړو، خوب، پاکوالي، لوبو او داسې نورو په برخه کې له څه شي سره مخامخېدونی دی. یعنې که مور غواړي خپل بچي ته شیدې یا خواړه ورکړي، تل باید په یوه بڼه وي. د ویدولو په وخت کې باید چلند بدل نه کړي. که له پیل څخه یې په هره بڼه ویده کړی وي، باید هر کله یې په هماغه بڼه ویده کړي. د پاکولو، جامو ور بدلولو او لمبولو حالتونه او شرایط باید تل ثابت وي. حتی د اوبو او تودوخې درجې ته باید پام وشي چې بدله را بدله نشي. که له ماشوم سره لوبې کیږي، کله چې هغه یوه لوبه په ټوله معنا زده کړي، حتی ورڅخه ستړی شي، ورو ورو دې د پخوانۍ لوبې په چوکاټ کې ځینې بدلونونه راوستل شي چې بیا وروسته په نوې لوبه واوړي. پام مو وي چې په دې ډول چارو کې بې دریغه ډېره مهمه ده چې ماشوم له پراخو او زیاتو بدلونونو سره مخامخ نشي. میلمستیاوو، ودونو، محفلونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته د ماشوم بیول، کور ته د ګڼو میلمنو راوستل یا په کور کې د ګڼه ګوڼې جوړول او سفر دا په څو میاشتو کې جوړ شوی نظم او ترتیب له منځه وړي. او ډېر ځله پیښیږي چې له یوه واړه سفر سره ماشوم هومره لویه صدمه وویني چې بیا څو میاشتې او حتی بیخي نشي کولای پخواني نظم او ترتیب ته چې له مخې آرامه خوب کاوه، خواړه یې خوړل، ایسته تېرېده او لوبې یې کولې ستون شي. ځکه نو په ټینګار سره یو ځل بیا وایم چې د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې د ماشوم د ژوند په مهمو چارو او اړیکو کې هر ډول بدلون د هغه په زیان دی. د مور و پلار 6مه دنده په بیړني ډول د ماشوم اړتیاو ته رسیدن دی. په دې معنا چې د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې نه باید ماشوم په قصدي توګه حتی یوه ثانیه منتظر پرېښول شي. همدا چې شیدې وغواړي، له لومړنۍ اشارې سره سم باید ورکړل شي. همدا چې سر کوږ کړي او وښیي چې نورې شیدې نه غواړي، فوراً باید پرېښول شي. که در سره لوبې کوي، باید په تمه واوسئ چې بیا ځلي څه ډول لوبه پیلوي. که لاسونه پرانیزي او پوهوي مو چې باید په غېږ کې ونیول شي، فوراً باید راپورته کړل شي او همدا چې په غېږ کې د ځان ښورولو له لارې د کښته کېدلو تکل وکړي، له ځنډ پرته باید کوز کړل شي. او په دې توګه ماشوم ته ټول پیغام دا ورکړل شي چې دی غښتلی، پیاوړی او ځواکمن دی.
څه ډول یې چې زړه غواړي هماغسې ژوند کولی شي او څه چې غواړي مور و پلار او د کورنۍ نور غړي یې هرومرو او له ځنډ پرته ترسره کوي. د واکسینو غوندې له طبي اړتیاوو پرته مور و پلار باید په هیڅ توګه او په هیڅ ډول شرایطو کې هیڅ شی پر خپل ماشوم تحمیل نه کړي. د ماشوم نړۍ د ماشوم ده. هغه به پریکړه کوي چې څه غواړي څه نه غواړي، څه خوري څه نه خوري، او ویده کیږي یا نه ویده کیږي، لوبې کوي نه یې کوي، د چا غېږې ته ورځي او که نه ورځي. کله لویانو څخه سندرې غواړي باید ورته سندرې وویل شي. که نڅا غواړي باید ورته نڅا وشي. که موسکا غواړي باید ورته وخندل شي. او لنډه دا چې هره اشاره یې چې په 8، 9 او 10 میاشتنۍ کې کاملا څرګنده او مشخصه وي باید جدي ونیول شي او په بیړني ډول یې غوښتنې پوره شي، ترڅو ماشوم دې پایلې ته ورسیږي چې نړۍ ښه ده، خپلې اړتیاوې پکې پوره کولی شي، له نورو سره پکې په خپل زړه اړیکې جوړولی شي. ټول خلک او څیزونه یې د آرامښت او هوساینې په فکر کې دي او د همدې لپاره کار کوي. د مور پلار او د کور د نورو غړو اووم مسؤلیت او لومړیتوب دا دی چې د خپلو فزیکي او اروايي ناروغیو درملنه وکړي. که مور پلار فزیکي یا اروايي ناروغي ولري، که هر څومره کوښښ وکړي چې له ماشومانو څخه یې پټه وساتي او یا یې په بل ډول وښیي، له بده مرغه بیا هم ناوړه اغېزې ماشوم ته لیږدېږي. په کور کې هر ډول ناروغي، که ساري وي او که نه وي، ناروغان او د ناروغانو پالنه او ساتنه ماشوم ځوروي او پر هغه ناوړه او بدې اغېزې ښندي. کور او په ټولیزه توګه د ماشوم ژوند چاپیریال باید له روغتون سره توپیر ولري. له کور څخه باید روغتون جوړ نشي. بړوسې، ګنډلې، پړسېدلې، تروشې، ستومانه، ستړې، خوابدې، پریشانه او په زرو غمونو ککړې څېرې په مخامخ او یا نامخامخ ډول پر ماشوم بدې اغېزې کوي. مور و پلار او په تېره بیا مور چې ناپوهه، ستړې، ستومانه، قهرجنه، بې حوصلې، پریشانه، اندېښمنه، بې انرژي او بې پروا وي، په بشپړه توګه ماشوم له پښو غورځوي. لنډه دا چې له فزیکي او رواني پلوه د سالم بچي د لرلو لپاره پکار ده چې مور و پلار سالم او روغ وي، چې د خپلو بچیانو لپاره سالم محیط او چاپیریال جوړ کړي او ځان پر هغو اصولو پوه کړي چې له روغتیایي پلوه له ماشوم سره مرسته کولی شي. درنو لیدونکو، د ماشوم روزنې د لړۍ دا برخه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو په لویه لاس سپارم، خو پام مو وي چې د دې چینل سبسکرایب او د دې ویډیو لایک یا ډسلایک درڅخه هیر نشي.